چیر اخلم د هغو دلیل به یم تاسو سره شیر کوم. له هر څه نه مخکې زه دلته 5 ثانیې ته چارټ شفټ کوم. که چېرته موږ د انټري راکړله زه به چیر اخلم. دلته تاسو کتلی شئ مخکینی چې کوم موږ ربلاک درلودل، یو انګالفینګ کنډل مو درلودل په دې ځای کې، هغه یې دلته ټچ کړی ده او مارکیټ په نور آماده کېږي چې اپ طرف ته حرکت وکړي. زه 5 ثانیې کې دلته تاسو کتلی شئ شنه کنډلس راځي، یعنی د بایرس طرف ته مارکیټ کوشش کوي چې لاړ شي. زه اپ طرف ته ټریډ اخلم. مارکیټ که چیرې دوباره راغی او په دې ځای کې له دې په دې ځای کې له دې لیول سره دا ځای ټچ کړو، دا ریټریسمنټ که لاین یې ټچ کړ، نو زه بیا اپ طرف ته بل ټریډ هم اخلم. دلته صبر کوو، مارکیټ ممکن له دې ځای نه حرکت شروع کړي، خو دا به شین کلوز کېږي. اوس دې کنډل ته صبر کوو. که چېرته تر 1.5 ثانیې څخه مخکې دا کنډل دې ځای کې کلوز دې ځای ته راغی، نو اپ طرف ته بل ټریډ هم زه اخلم. دلته تاسو کتلی شئ مارکیټ اوس پورته حرکت کوي، ځکه مخکې ما وویل چې دلته کوم لیول چې ولو هغه یې ټچ کړی ده، نور ښکته نه ده راغلی، یعنې دلته یې ریټریس خوړلی ده، ریجکټ خوړلی ده په همدې لیول باندې. یو رینجینګ مارکیټ راغلی ده، مارکیټ به نور پورته کېږي. موږ کوشش کوو چې اپ طرف ته به انټري اخلو. که باینري اپشن کې په کوټکس کې موږ په کنډل باندې انټري اخلو، ټریډ اخلو، نو کوشش به کوو چې که چېرته اپ طرف ته ټرینډ اپ طرف ته یو، موږ کوشش کوو چې اپ طرف ته ټریډ واخلو، شنه کنډلز پیدا کړو. داسې هم کېږي مثلا ټریډ یا کوم ټرینډ چې ده هغه اپ طرف ته وي یا ډاون طرف ته. که ډاون طرف ته وي ممکن شنه کنډل هم راشي پکې، داسې نه ده. که ډاون طرف ته وي ډاون طرف ته به راځي، ټول سره کنډلز به راځي، کپ طرف ته وي شنه کنډلز به راځي. موږ کوشش وکړو چې کنډل ووایو، کنه دا کنډل نه ده، دا کنډل څخه موږ معلوم شي چې دا راتلونکی کنډل به شین راځي که به سور راځي. دلته ما $12 باید 22 شفټ کړي وو، شفټ نه خیر دا ټریډ به زمونږ وین کېږي انشاءالله. دلته زه تاسو یو لاین راوکم، بهتره تاسو ته معلومه شي. په دې ځای کې مونږ یو لیول لرو، په همدې لیول باندې مارکیټ راغلی ده، دا یې ټچ کړی ده. دلته اپ طرف ته انټري ما نه اخیستله، خپله واخیستله سوه. خیر راتلونکی کنډل اپ طرف ته ده، دا راتلونکی کنډل دا به انشاءالله اپ طرف ته وي. موږ کمپاونډینګ چیر اخیستل، خیر ما کمپاونډینګ وانه اخیستل. د ویډیو لپاره زه ټریډونه اخلم، په راتلونکي ویډیو کې به کمپاونډینګ چیر اخلم. دلته تاسو کتلی شئ د مخکیني ټریډ دلیل، دلته دغه کوم لیول چې دا لیول یې ټچ کړی ده په دې ځای کې، دا لیول د کراس کړی ده په دې یو شنه کنډلز باندې، نو دا کنډل به د ریټریسمنټ کنډل وي. له هغه نه وروسته موږ ډاون طرف ته ټریډ واخیستل او هغه وین سه. ما دلته اپ طرف ته انټري خراب ځای واخیستله، نه پوهېږم ولې فعاله سو دا انټري زما، ځکه ما انټري ښکته اخیستله پورته فعاله سوې ده. خیر دا کنډل ممکن شین کلوز سي، امکان یې شته، ځکه په دې ځای کې که چېرته تر دې ځای پورې ورسېد دا کنډل، نو بیا ریجکټ کېږي. زه دلته ډرا کړم تر دې ځای پورې، بیا شاید ریجکټ سي. ښه هغه ټریډ زمونږ لوز شو، هغه وین کېدو. خیر زما انټري خراب ځای وله، نه پوهېږم ولې انټري فعاله سوله. دلته صبر کوو چې مارکیټ څه ریاکشن ښکاروي. مارکیټ ممکن ښکته راسي، دا لیول ټچ کړي، دغه نه وروسته بیا امکان لري پورته لاړ سي. موږ په دې ځای کې انټري نه اخلو، دې کنډل ته صبر کوو دا کلوز سي. که تر دې لیول نه پورته وو بیا به موږ ګورو، که تاییدیه راکړل د ټریډ به اخلو. که تر دې ښکته وو بیا به موږ ګورو، که تاییدیه راکړل د ټریډ به اخلو. دلته اوس صبر کوو، که چېرته دا کنډل په دې لیول باندې کلوز سو یا دې لیول ته نږدې کلوز سو، راتلونکی کنډل به بیا موږ د اپ طرف ته ټریډ اخلو، او ممکن په اخري ثانیه کې ښکته هم راسي دې لیول ته، خو صبر ورته کوو. ښه دلته زه اپ طرف ته ټریډ اخلم، دا زمونږ مارجن اف سیفټي سره مو ټریډ واخیستل. په دې ځای کې که چېرته ښکته راغی بله انټري به موږ اخلو دې ځای کې. دلته زه بله انټري هم اخلم. تاسو کتلی شئ دغه شین کنډل چې کوم دی، دا زموږ لپاره تاییدي کنډل ده، یعنې دا کنډل چې تاییدي ده
مارکیټ داسې ښکاري چې پورته به لاړ شي لږونه وروسته بیا دغه شین کنډل هم د تاییدي ده دلته ممکن سره راسي خو مارکیټ به دا کنډل به سور کلوز کیږي بخښنې سره شین کلوز کیږي دلته تاسو کتلی یاست لکه مخکې چې ما وویل تر دې لیوله پورې راځي او مارکیټ به پورته ځي همدارنګه مارکیټ دغه لیول ته راغی دا کوم لیول چې ما ډرا کړی ول او پورته لاړ اوس مارکیټ په یو رینجینګ حالت کې دی دلته تاسو کتلی سئ داسې یو حالت یې منځته راوړی دی ښکته دا لیول ټچ کړی بیا پورته تللی ده بیا ښکته راغلی ده بیا پورته تللی اوس به دا لیول ټچ کوي ډاون طرف ته به ټریر اخلي که چېرته دا بیا دې لیول ته راغی مو بیا ټریر اخلو ځکه چې دغه لیول نه ده ټچ شوی ان ټچ ده دا لیول باید ټچ سي نو موږ به بیا ټریر اخلو اپ طرف ته چې تر هغو چې دا لیول ټچ سي موږ به بیا کوشش کوو چې ډاون طرف ته ټریر واخلو دلته ما 2 انټري واخیستلې تاسو کتلی سئ 2 انټري ما واخیستلې که چېرته دا ټریر زموږ لوس سي موږ په دې لیول باندې بل ټریر هم اخلو دلته زه بل ټریر اخلم 3 ټریر ما واخیستلو دا به پورته کېږي زموږ له ټریډو څخه که موږ هغه مخکینۍ انټري خرابه ده که تر هغې ښکته کلوز سي زموږ باید دا 2 ټریره وینځي دا کوم چې موږ اخیستلي دي دغه تاسو کتلی سئ لکه څنګه چې مخکې ما وویل په دې لیول کې همدا که ټچ کړو مارکیټ به پورته ځي او په تیزي سره به حرکت کوي همداسې په دې دا لیول یې دا ټچ کړ او مارکیټ پورته لاړ نو ممکن زموږ ټولې انټري وینځي موږ صبر ورته کوو ما مخکې مو وویل زموږ به 2 ټیره وین کېږي یوه انټري خرابه ده د همغه خاطره ما ښکته 2 انټري واخیستلې دلته به بل اپ طرف ته ټیر اخلو دا لږ ریسکي شو خیر دغه کوم لیول چې ان ټچ پاته ده ان میټیګیټډ پاته ده دا باید ټچ سي دا مارکیټ اوس کوشش کوي چې پورته لاړ شي لکه څنګه چې ما وویل همداسې حرکت هم وکړه دلته تاسو کتلی سئ په څومره ښایسته سره حرکت کوي څومره ښایسته ښه دلته یې دا ټچ کړی یې نه ده البته خو بیا هم دلته موږ یو لیول درلود له دې لیول څخه یې ښکته لاړ خو دا به انشاءالله وین کېږي زموږ ټریر که وین نه سي راتلونکي کنډل موږ 2 ټریر اخلو هغه به حتما وین کېږي ځکه چې دغه ایریا چې کومه ده دا ان ټچ پاته ده که څه هم موږ دلته یو صبر زه یو لاین راکړم دلته چې سم معلوم سي دلته یو موږ ښه ما انټري لیګ خرابوله سم ځای نه وله دلته زه بل ټریر اخلم هغه ټریر که موږ انټري لیګ ښکته وله وین کېده په دې لیول کې باید موږ انټري اخیستې وله ما مخکې وویل چې ما انټري خرابه ده په دې لیول کې باید ما انټري اخیستې وله چې هغه وین سوی وایم دا کنډل به تر دې ځایه پورې ځي تر دې دا به ټچ کوي له هغونه وروسته شاید ریجکټ وخوري ښکته راسي خو دا به ټچ کوي یعنې ان ټچ نشي پاتې کېدی که په دې لیول کنډل نه سي په بل کنډل به موږ 3 ټریر اخلو ځکه چې هغه به شورټ شاټ راځي او هغه لیول به ټچ کوي اوس صبر کوو ورته صبر کوو اوسه پورې نه ده ټچ سوی هغه ښه ټچ سو ډاون طرف ته زه انټري اخلم په همدغه کنډل باندې ډاون طرف ته ما انټري واخیستله ښه مارکیټ په تیزي سره حرکت کوي خو دلته به ریجکټ کېږي ښکته به راځي دلته یو بل یو لاین زه ډرا کوم چې سم معلوم سي دلته دغه کوم کنډل سي ده بل لیول سي لرو موږ دغه اخرنی کنډل ټریډ چې موږ دغه وین کېږي نو هغه کوم ټریډ چې موږ مخکې اخیستی هغه اول اخیستی په لاندې لیول چې موږ کوم اخیستی ده هغه ممکن لوز سي خو هغه پورتنی ټریډ به وین کېږي انشاءالله که چېرته دا لیول یې ټچ کړی ده دا لیول یې ټچ کړی نو مارکیټ باید په تیزي سره ښکته حرکت وکړي لکه څنګه چې اوس روان ده دا لیول کوم ما ښکلی ده دا یې ډرا کړی ده یا رسم کړی ده دا لیول یې ټچ کړی ده او مارکیټ ښه ښایسته ښکته را